د قمر خیریه بنسټ محترم ولیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. خپل د کار په تسلسل کې نن راغلي میدان وردګو ته او تاسو لوحه وینئ راغلي میدان ته او نن غواړو چې دغه مرستې خپل د میدان په بېوزلو او په یتیمو او په کونډو تقسیم کړو. راځئ موږ سره اوسئ. طياب مدارسنا بذلت للعلم جهودا تكرمنا قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا فبها الفكر غدا كجموس وسناء العلم سيرفعنا طياب سقنا. د قمر خیریه بنسټ محترم ولیدونکو لکه څنګه مو چې مخکې تاسو ته وویل راغلو میدان ښار ته او دلته مو 20 داسې فامیلونه البته دوستانو په مرسته داسې فامیلونه پیدا کړ چې اقتصادي وضعیت بیخي خراب دی. اکثره پکې یتیمان دي کونډې دي او هغه خلک هم راوستي مایوبین دي. پکې دا هم راوستل د 20 فامیلو ته فقط موږ یو بوجۍ اوړه دي غوړي دي او وریجې دي. دا مو ورواغېستل ورسره 2000 افغانۍ نغد مرستې ورکړو. اختر راتلونکی دی د هر چا خپل ضرورت په خپل ځای به یې لګوي او ورسره مننه کو د حاجي صاحب احمدشاه نیازي نه چې دغه مرسته یې موږ ته رالیږلې دوبۍ نه او هغه موږ راوړل دغه امانت به ورسپارو او هغه ورونو ته چې هغوی غواړي خپل مرستې موږ ته راولېږي او موږ همداسې بېوسه بېکسه کورنیو ته ورسوو. نو کوم لاندې لینک درته ښکاري دغه لینک خلاص کړئ ځانونه راجستر کړئ خصوصا هغه ورونه چې بهر کې اوسېږي $10 $15 $20 څومره هم چې وس کېږي فقط ځانونه په دې لینک کې راجستر کړئ میاشتې هغه پیسې به د قمر اکاونټ ته راځي موږ به همداسې خلکو ته رسو او هر څوک چې بیا غواړي دغه پیسې به مثلا نه ورکړي بیا موږ ته ایمیل کوي موږ هغه بیرته هغه قطع کوو. قمر سره فرح قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا فرح قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا وعبير الأفراح ترات ومنانا اليوم يعانقنا طياب مدارسنا بذلت للعلم جهودا تكرمنا وعبير الأفراح ترات ومنانا اليوم ما ته بوجي ولدي بوجي ولدي دي او بشکا غړي دي 2000 روپے خارق قمر خیریه بنسټ پکړو چې په کې و بوجي ولدي دي او غړي دي او 2000 غړي دي نو موږ ډېر تر خوشاله یو ډېر مننه ځینې کوو باید همیشه داسې غریبو سره کومک وسناء العلم سيرفع